سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ستاسې د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو په دې پوه شو چې په څه ډول باندې هغه حوالې چې موږ ته راغلي دي ترسره یې کړو. د دې ترڅنګ غواړو دا هم زده کړو چې د حواله جاتو د ترسره کولو ترڅنګ په څه ډول باندې کولی شو د دغه حواله جاتو راپور هم رامنځته کړو او کوچنی بیل هم جوړ کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې له دې عمومي پاڼې سره مخامخ شو په دغه برخه کې په نادا باندې کلیک کوو او دلته کولی شو هغه ټولې حوالې وګورو چې لا تروسه ترسره شوي نه دي. او کله چې یو پیرودونکی راځي او وایي چې یوه حواله لري موږ کولی شو دلته د پلټلو په ځای کې د حوالې شمیره وپلټو. د مثال په ډول باندې 111 حواله نمبر د پلټلو په ځای کې لیکو او وروسته غواړو چې دغه حواله نمبر پیدا کړو. ګورو چې په همدغه نوم باندې یوه حواله زموږ سره شته او لا تروسه پورې اجرا شوې هم نه ده. او کله چې په دغه حواله باندې کلیک وکړو کولی شو د حوالې څرنګوالی او جزئیات وګورو. او کله چې غواړو دغه حواله ترسره کړو دلته د معلوماتو په برخه کې د مقابل لوری هغه کس چې دغه پیسې ترلاسه کوي د تذکرې شمیره او د موبایل شمیره لیکو. وروسته په خزانې باندې کلیک کوو او بیا په سمولو باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې کولی شو چې دغه حواله ترسره کړو. او که موږ ته یو بل پیرودونکی راځي او وایي چې د حوالې شمیره یې هیره شوې ده خو غواړي چې دغه حواله ترلاسه کړي ورته وایو چې دغه حواله تا ته چا درلیږلې ده او د پیسو مقدار څومره دی. وروسته کله چې د حوالې لیږونکي نوم پلټنه وکړو کولی شو چې دغه حواله پیدا کړو. د مثال په ډول باندې زموږ دغه پیرودونکی وایي چې د احمد په نوم باندې یو کس ماته پیسې رالیږلي دي او د پیسو شمیر هم 2000 افغانۍ دی. نو کله چې پلټنه وکړو او د احمد نوم ولیکو کولی شو چې دغه حواله پیدا کړو. کله چې حواله مو پیدا کړه ور باندې کلیک کوو او کولی شو ټول جزئیات او څرنګوالی وګورو. وروسته یو ځل بیا په معلوماتو برخه کې د اخیستونکي د تذکرې شمیره او موبایل شمیره لیکو او وروسته په خزانې باندې کلیک کوو. وروسته په دغه برخه کې په چاپ باندې کلیک کوو او بیا په سمولو باندې کلیک کوو. چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ کولی شو هم یو بیل چاپ کړو او هم دغه حواله ترسره کړو. د مثال په ډول باندې یو بل پیرودونکی راځي او وایي چې زه یوه حواله لرم او زما د حوالې شمیره هم 101 دی. کله چې موږ 101 په پلټلو ځای کې لیکو او پلټو یې ګورو چې په همدغه شمیره باندې موږ سره یوه حواله شته. کله چې په همدې حواله باندې کلیک وکړو کولی شو ټول څرنګوالی وګورو او بیا هم اړتیا ده چې د معلوماتو په ځای کې د تذکرې شمیره او د موبایل شمیره ولیکو. وروسته په دغه برخه کې په چاپ باندې کلیک کوو او راځو خزانه ټاکو او بیا په سمولو باندې کلیک کوو چې په دغه ډول باندې کولی شو هم یو بیل چاپ کړو او هم دغه معامله ترسره کړو. او که غواړو یو وړوکی بیل چاپ کړو د دغه چارې د ترسره کولو لپاره په دغه برخه کې په اختیاراتو باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه یو څه لاندې راځو او د بل انتخابونو په برخه کې د رول پرنټر برخه ټاکو او فالو یې. او کله چې بیرته بیل ته راوګرځو کولی شو وګورو چې اوس مهال بیل وړکی شوی دی او په دغه ډول باندې به چاپ شي. له دې وړاندې چې بیل چاپ کړو په دغه برخه کې بیا په حاشیه باندې کلیک کوو او دلته په لومړۍ برخه کې له 15 نه بیل پیلوو. وروسته په خوندي باندې کلیک کوو او په پای کې د چاپولو لپاره په دغه برخه کې په چاپولو باندې کلیک کوو. چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ دا هم زده کړل چې په څه ډول باندې وړوکی بیل چاپ کړو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.